د القیامه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 55مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 40 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 26 آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سامري ته ورسیږي او ویل شي چې شته دی څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګیري چې د ال دنیا نه د بیلتانه وخت دی او یو پونډۍ په بلې پونډۍ پورې ونښلي هغه ورځ به وي ستا د پروردګار لوري ته ورګرځېدل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نیل لمونځ ادا کړ بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت بیا په غرور سره خپلې کورنۍ ته لاړ. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی او بیا افسوس دی په حال د ستا او بیا افسوس دی. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. آیا انسان دا انګیرلی ده چې هغه به همداسې په خپل حال پرېښودل شي؟ ألم يك نطفة من مني يمنى. آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور په رحم کې تصوره کیږي؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بیا هغه د کلکې شوي وینې یوه ټوټه شو بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل بیا یې له هغه نه د نارینه او ښځې 2 ډوله پیدا کړل. آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه یې کړي دي په دې قادر نه دی چې مړه شوي بیا ژوندي کړي؟ د دهر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 80مه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا پر انسان باندې د بې پایه زمانې یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شی نه و؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مونږ انسان له یوې ګډې شوې نطفې څخه پیدا کړ څو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره مونږ هغه اوریدونکی او لیدونکی وګرځاو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مونږ هغه ته لاره وښودله اوس په خپله د ده په ارادې پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او که کفر کوونکی. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. د کافرانو لپاره مونږ زنځیرونه توقونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. د دې پر خلاف ښه خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څښي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
دا به یو بهیدونکي چې نوي چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندګان څښي او کوم لوري ته یې چې زړه وي په اسانۍ سره به یې هغې خوا ته بهوي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه ترسره کوي او له هغې ورځې نه ویریږي چې د هغې آفت به په هر لوري خور شوی وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغه ته وایي چې مونږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکو، مونږ له تاسو څخه نه څه بدله غواړو نه مننه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لمونږ سره خو له خپل پروردګار څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نو الله تعالی به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازګي او خوشحالي ورکړي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. او د هغو د صبر په بدل کې به هغو ته جنت او ریښمین کالي ورکړي. هلته به هغوی پر لوړو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست وي، نه به یې د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه سخت ساړه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. د جنت څانګې به پرې راټیټې شوې سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. د هغو مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کیږي. ښیښې هم هغه چې د سپینو زرو په ډول به وي او هغه به د جنت منتظمینو په سمه اندازه برابر ډکړي وي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. په هغو به هلته د شرابو داسې جامونه وڅښل شي چې د هغه مزاج یعنې خوند او کیف زنجبیل به پکې ګډ شوی وي. دا به د جنت یوه چینه وي چې سلسبیل ورته ویل کیږي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. او د هغو د خدمت لپاره به داسې هلکان ګرځي راګرځي چې تل به په یوه حالت کې وي. که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړې چې ملغلرې دي چې خورې کړای شوي دي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هلته چې هرې خواته نظر واچوي سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنګ رونق به دې تر سترګو شي. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پر هغو باندې به د نریو ورېښمو شنه جامه پرته او د اطلس او د پرلو ورېښمو جامې وي. هغو ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو پروردګار به په هغو باندې ډیر زیات پاک شراب وڅښي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. دا دې ستاسې مکافات او ستاسې هان د هڅه زمونږ د قدر وړ ده. إنا نحن نزلنا
القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ای پیغمبره همدا موږ پر تا دغه قرآن لګ په تدریج سره نازل کړی دی، نو ته د خپل پروردګار په حکم سره صبر وکړه او له دوی نه د هیڅ یو بد عمله یا حق نه منونکي خبره مه منه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. د خپل پروردګار نوم سهار او ماښام یادوه، د شپې هم د هغه حضور ته سجده کوونکی اوسه او د شپې په اوږدو وختونو کې د هغه تسبیح کوه. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. دغه کافران خو له ژر لاسته راتلونکي شیانې دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کومه درنه ورځ راتلونکې د هغه له نظره غورځوي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. همدا موږ دوی پیدا کړي دي او د دوی اندامونه بندونه مو کلک کړي دي او موږ چې کله وغواړو د دوی شکلونه به بدل کړو. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. دا یو نصیحت دی، اوس نه چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. او ستاسې په خوښې سره څه نه کېږي تر څو پورې چې د الله خوښه نه وي. په باوري توګه الله د علم او حکمت خاوند دی. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. چاته چې خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو لپاره دردناک عذاب تیار کړی دی. د المرسلات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اویاومه سوره ده، په مکې معظمه کې را نازله شوې ده، 50 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. قسم دی په هغو بادونو چې پر لپسې لیږل کېږي، بیا په طوفاني الوتو چلیږي او ورېځې په راپورته کولو خوروي، بیا هغه تیروي بیلوي، بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي، د عذر په توګه یا د ویرېدنې په توګه. د کوم شي چې له تاسې سره وعده کېږي هغه ارومرو راپېښېدونکی دی. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. بیا کله چې ستوري ورک شي او کله چې آسمان وڅیرل شي او کله چې غرونه والوزولي وران کړل شي او کله چې د پیغمبرانو د حاضرۍ وخت را ورسیږي، په هغه ورځ به هغه شی واقع شي. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. د کومې ورځې لپاره دا کار ځنډول شوی دی؟ د فیصلې د ورځې لپاره. او ته څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده؟ تباهي ده په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره. ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين.
ایا مونږ په خواني چې حق دروغ ګڼل هلاک نکړل بیا به په همغو پسې مونږ وروستني مجرمانو خوځو له مجرمانو سره مونږ هم دغه څه کوو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ له ناچیزه اوبونه تاسې پیدا نه کړئ او تر یوې ټاکلې مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړئ نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډېر ښه قدرت درلودونکي یو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ ځمکه د خلکو راغونډېدونکي ساتونکي نه ده ګرځولې د ژوندیو لپاره هم او د مړو لپاره هم او په هغې کې مو دنګ او لوړ غرونه خښ ودرول او پر تاسې مو خوږې اوبه وڅښلې تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب زه اوس د همغه خواته چې تاسې هغه دروغ ګاڼه زه د هغه سیوري خواته چې 3 څانګې لري نه یخ کوونکی او نه د اور د لمبو مخه نیونکی إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هغه اور به د ماڼیو غوندې غټ غټ بڅري غورځوي چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکارېږي ګواکې چې هغه ژیړ و خاندي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين دا د پریکړې ورځ ده موږ تاسې او له تاسې مخکې تیر شوي خلک راغونډ کړي یاست اوس نو که تاسې څه دسیسه جوړولی شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضرې دي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون په خوند سره خورئ او څښئ د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې کړي وو إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين مونږ خو خلکو ته همدغسې مکافات ورکوو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وخورئ او مزې چرچې وکړئ لږ ورځې په حقیقت کې تاسې مجرمان یئ تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين کله چې دوی ته ویل کېږي چې رکوع وکړئ نو رکوع نه کوي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره
فبأي حديث بعده يؤمنون اوس لدی قرآن نو وروسته بل کوم کلام داسې کېدای شي چې دوی پر ایمان راوړي د نبا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 88 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 40 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون دا خلق د څه شي په باب پوښتنې کوي آیا د هغه لوی خبر په باب په دغه راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه پیدا کړي یې او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا او ستاسې د پاسه مو وو محکم اسمانونه درولي دي او یو ډیره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنې لمر مو پیدا کړی دی او له وریځو نه مو پرلپسې بارانونه راوړولي دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلي او ګڼ باغونه را زرغون کړو إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا بشک د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي تاسې به ډلې راویستل شي او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي وسيرت الجبال فكانت سرابا او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشانو هستوګنځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي څه چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پورا او بشپړه بدله إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلیو وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکئ موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولین جونې او ډک جامونه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بدلا او پورا لورین ستا د پروردگار له لوري نه د هغه زیات مهربان خدای له لوري څخه چې د زمکه او اسمانونو او د هغه دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی د هغه په مخ کې هیڅ څوک د خبرو کولو وس نه لري يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا په هغه ورځ چې روح او پرښتې په لیکو کې درېدلي وي هیڅ څوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حق خبرې کوي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا هغه ورځ حق ده نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل پروردګار لوري ته د ورګرځېدلو لاره دې ونیسي إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مونږ تاسو خلکو ته له هغه عذاب نه ویره دراچولې ده چې نږدې راتلونکی دی په هغه ورځ به بني آدم ته ټول هغه څه تر سترګو راشي چې د لاسونو هغه مخکې لیږلي او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای د نازعات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 46 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره سال بدن څخه راباسي او قسم په هغو چې په آسانۍ سره یې راباسي او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي بیا د حکم په ځای کولو کې چالاک وړاندې ځي بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة دا خلک به وایي آیا په رښتیا موږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو آیا کله چې موږ ډډ وراسته هډوکي وګرځو قالوا تلك إذا كرة خاسرة و به وایي دا ستنېدل خو بیا غټ تاوان کوي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة په داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي آواز وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي هل أتاك حديث موسى آیا تاسو ته د موسی د قصې خبر رسېدلی دی إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کله چې د هغه پروردګار د توآ په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشي کړې ده او هغه ته ووایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. بیا موسی فرعون ته ورغی، هغه ته سترې نښانې وښودلې خو هغه دروغجن کړه او یې نه مانه. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بیا د چلونو جوړولو دپاره وګرځېد او خلک یې راټول کړل، نو د نارې کړې ویې ویل زه ستاسې تر ټولو لوی پروردګار یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. په پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا دپاره چې وویریږي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ستاسې خلکو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان؟ الله هغه جوړ کړی دی. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. د هغه چتې ښه هسک درولی، بیا یې د هغه انډول برابر کړی دی او د هغه شپه یې تیاره او د هغه ورځ یې روښانه کړې ده. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. له هغه وروسته یې ځمکه غوړولې ده، له هغې څخه یې د هغې اوبه او شنیلي راویستلي دي. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. او غرونه مو پکې خاک درولي دي د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي، هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یادې کړي او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې سرکشي کړې وه او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وه، همدا دوزخ د هغه استوګنځی دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او چا چې د خپل پروردګار په مخ کې له درېدو نه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و، جنت د هغه هستوګنځی دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دا خلک له تانه د قیامت په هکله پوښتنه کوي چې ښه نو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي؟ فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې؟ د هغه علم یوازې الله لره دی، ته یوازې خبرونکی د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هغه ورځ چې د خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده. د عبسه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 80مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده
دوه مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. پیغمبر وچولی تریو کړ او مخې واړو په دې خبره چې یو ړوند ورته راغی. ته څه خبرې کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. کوم سړي چې بې پروايي غوره کړه د هغه لوري ته خو تا پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې که هغه سم نشي نو پر تا یې څه ضمانت ده. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. او څوک چې په خپل تاته په منډه راغی او هغه ویریده له هغه څخه د مخ واړاو. هیڅکله باید داسې ونشي. دا آیاتونه خو یو نصیحت ده. فمن شاء ذكره. د چا زړه چې وغواړي له هغه د پند واخلي. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. دا قرآنی آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکي دي، لوړه مرتبه لرونکي دي، پاکي دي، د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي. قتل الإنسان ما أكفره. ودې وژل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی. من أي شيء خلقه. له څه شي څخه الله دی پیدا کړی دی؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. د نطفې له یو ساعت کې نه الله دی پیدا کړ، بیا یې د دې تقدیر وټاکه، بیا یې د دې لپاره د ژوند لاره اسانه کړه، بیا یې دی مړ کړ او قبر ته یې ورساو. بیا کله چې خوښه شي هغه به دوهم ځل له هغه نه راپاڅوي. كلا لما يقض ما أمره. هېڅکله نه د هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله ده ته حکم کړی و. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بیا د لږ غوندې انسان خپلو خوړو ته وګوري. موږ په زیاته اندازه اوبه راتوی کړي دي، بیا مو ځمکه په عجیبه شان شلولې ده، بیا مو په هغې کې رازرغوني کړي دي غلې، دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلي ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره د ژوند د وسایلو په توګه. فإذا جاءت الصاخة. په پای کې چې کله هغه غوږ کڼوونکې چیغه پورته شي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپل اولادونو څخه تښتي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. له هغو څخه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه به له ځانه پرته بل هیڅ چاته پام نه وي. وجوه
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ځینې مخونه به په دې ورځ رانه ځلیږي ورین خندان او خوښ او تازه به وي ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي او سوی سکور به اوښتي وي همدا کافران او فاجران خلک دي د تکویر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو 80مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 29 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت کله چې لمر ونغښتل شي او کله چې ستوري بینوره شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د لاسو میاشتو بلار بیوخې په خپل حالت پرېښودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناوران بې له تورېدو راغونډ او سره یو ځای کړل شي وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خښې کړای شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وه وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت او کله چې عملنامې پرانستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي او کله چې دوزخ بلې لمبې کړای شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې له ځانه سره یې څه راوړي دي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين نو نه زه قسم کوم پر اوښتونکو او په پټه خوځېدونکو ستورو او په شپه چې ځي او راځي او په سهار چې کله هغه څرک وهي دا په واقع کې د یو ستر رسول یعنې پرښتې وینا ده چې د ډېر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا دی هماغلته د هغه حکم منل کېږي هغه د ډاډ وړ دی وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ای د مکې خلکو ستاسې ملګری لیونی نه دی بېشکه هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلی دی وما هو على الغيب بضنين او هغه د غیب د اسرارو د علم رسولو په کار کې بخیل نه دی وما هو بقول شيطان رجيم او دا د کوم رټل شوي شیطان وینا نه ده فأين تذهبون بیا تاسې کوم پلو ته ځئ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم دا قرآن خو د ټولو نړیوالو دپاره یو نصیحت دی له تاسې نه هر هغه چاته چې غواړي په سمه لاره لاړ شي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين او ستاسې په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر څو پورې چې د الله د عالمیانو د پروردګار خوښه نه وي د انفطار مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 82مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري
تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کله چې آسمان څیرې شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بله او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک وپوهیږي چې څه یې د مخه استولي او څه یې پرېښي دي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انسان څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردګار باندې په غولونه کې واچولې هغه چې ته پیدا کړی ستا کړوړې سم کړي دي ته یې پانډول جوړ کړی او په هر بڼه چې خوښه شوه ستا د بدن برخې ونښلولې جوړې کړې. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هیڅکله نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسې د جزا او سزا ورځ دروغ ګڼئ په داسې حال کې چې پر تاسې باندې ساتونکي ټاکلي دي داسې عزتمند لیکونکي چې ستاسې په هر هغه عمل چې تاسې کوئ پوهیږي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسیږي. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه نه هیڅکله پټېدای نشي. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ هو ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي. د المطففین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 83 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 46 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تباهی ده د کم ورکوونکو دپاره د هغو حال داسې دی چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پوره پوره یې اخلي او کله چې هغو ته په پیمانه یا تله څه ورکوي نو کم یې ورکوي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلک نه پوهیږي چې په یوه لویه ورځ را پاڅول کېدونکي دي هغه ورځ چې کله ټول خلک د عالمیانو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هېڅکله نه چې دا کافران ګمان کوي ارومرو د بدکارانو عملنامې د سجین په دفتر کې دي. وما أدراك ما سجين. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين.
یو کتاب دی لیکل شوی تباهي ده په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره چې د جزا ورځ دروغ ګڼي وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين او هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه ګڼي مګر هغه څوک چې له حده تیری کوونکی بد عمله دی هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وختونو ویناوې دي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هیڅکله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هیڅکله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه بې برخې وي بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي بیا به دوی ته وویل شي چې دا همغه څه دی چې تاسې دروغ ګڼلی وو كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين هیڅکله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو د نیکانو عملنامه په علین یعنې د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده وما أدراك ما عليون او ته څه خبرې چې علین یعنې د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه دی كتاب مرقوم يشهده المقربون یو لیکلی کتاب دی چې مقربې پرښتې د هغه ساتنه کوي إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم ارومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي د هغو په څېرو کې به ته له نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون په دې شرابو کې تسنیم ګډ وي دا یو چینی ده چې د هغې له اوبو سره مقرب خلک شراب څښي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډې وهلې چې کله به د هغو تر څنګ تېرېدل نو د هغوی لوري ته به یې د تمسخر سترګکونه وهل کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لار ورکي سرګردان خلک دي په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه وو لیږل شوي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي په تختونو ناس د هغو د حالت ننداره کوي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ایا ورکړه شوه کافرانو ته د هغو د حرکتونو جزا چې هغو کول د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 480 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. کله چې آسمان چیرې کړای شي او د خپل پروردګار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردګار امر ومني او کله چې ځمکه وغوړول شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې وغورځوي تشه کړای شي او د خپل پروردګار امر په ځای کړي او د هغې سره همدا ښایي چې هغه عملي کړي هله به حقایق برملا شي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انسانا بشکه په هغه لاره کې چې ته د پروردګار لوري ته ورتلونکی ډېرې ستونزې ګالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کېدونکی. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړه شي له هغه نه اسانه او ژر حساب اخیستل کېږي او هغه به د خپلو کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنېږي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه یې وروسته د شا له خوا ورکړه شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بلو لمبو اور کې به وغورځېږي. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بېشکه په دنیا کې هغه په خپله کورنۍ کې بې اندېښنې او خوشحاله و. هغه انګېرلې وه چې زموږ خواته بیا ورګرځېدونکی نه دی. بلى إن ربه كان به بصيرا. او بېشکه د هغه پروردګار د هغه ټولې کړنې لیدلې. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به ارومرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یئ. فما لهم لا يؤمنون. بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي؟ د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 84مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 25 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 21 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. او کله چې قرآن دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. بلکې دا کافران خو د دې پر خلاف دروغ ګڼي. داسې حال کې څه چې دوی په خپلو عملنامو کې راغونډوي الله په هغو ښه پوهېږي. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نو له دې عمله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه. البته کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی. د البروج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 85مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 22 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود
وشاهد ومشهود قسم دی په کلکو برجونو لرونکي آسمان او قسم په هغه ورځ چې د هغې وعده کړای شوې ده او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کېږي. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تبا شوي د کندو خاوندان هغه د کندو تیختنان چې په هغو کې د ډیر ژر لمبه کېدونکو خسو خاشاکو اور کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناستو او څه چې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه یې هغه لیدل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمني له دې پرته په نور څه نه و چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی چې د آسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ څښتن دی او هغه خدای هر څه ګوري. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بشکه هو کسانو چې په مؤمنانو نارینه او مؤمنانو ښځو ظلم او تیری وکړ او بیا یې ورڅخه توبه ونه ویستله هرومرو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او د هغو دپاره د سوځېدو سزا ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هرومرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا دی ستر بریالیتوب. إن بطش ربك لشديد. په حقیقت کې ستاسې د پروردګار نیونه ډیره سخته ده. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. همغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او همغه په دوهم ځل پیدا کوي او هغه بخونکی دی مینه کوونکی دی د عرش څښتن دی لوی او لوړ دی او څه چې یې خوښه شي د هغه کوونکی دی. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. آیا تاسې ته د لښکرو خبر رسېدلی دی د فرعون او د سمود د لښکرو؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بلکې څوک چې کافر شوي دي هغوی په دروغو کې اخته دي په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري سر کړي دي. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. د هغو په دې دروغجن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نه ورانیږي بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی په هغه لوح کې ځای په ځای شوی دی چې محفوظ دی. د الطارق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږ سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 18 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قسم دی په آسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکاره کیږي او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکاره کېدونکی څه دی؟ ځلېدونکی ستوری دی هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي. فلينظر الإنسان مما خلق
بیا د لږوند انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب له ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شا او د سینې د هډوکو له منځ نه راوځي. إنه على رجعه لقادر په یقیني توګه هغه خالق د انسان په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه څېړنه وشي په هغه وخت کې به له انسان سره نه په خپله څه زور وي او نه به کوم څوک د ده مرستندوی وي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قسم دی په باران وروونکي اسمان او د بوټو ټوکېدو په وخت کې په چاودونکې ځمکه بېشکه چې دا د حق او باطل ترمنځه بېلونکی کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. دا خلک څه دسیسې جوړوي او زه به هم یو تدبیر کوم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نو پرېږده ای پیغمبره دا کافران چې لږ غوندې په خپل حالت پرېږده. د العالی مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 88 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 19 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ای پیغمبره خپل لوړ مرتبه پروردګار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه. هغه ذات چې پیدا کړی او انډولې برابر کړی. هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلې. هغه شنیلي د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي دي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ژر به قرآن په داسې توګه پر تا ولولو چې بیا به یې ته نه هېروي پرته له هغه چې د الله خوښوي. هغه په ښکاره هم پوهیږي او څه چې پټ دي پر هغو هم. او موږ به تا ته د آسان شریعت لار آماده کړو. نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې په ډډه کیږي. هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډېر لوی اور ته به لاړ شي بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کیږي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بری ومونده هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خو تاسې د دنیا ژوند خوښوئ په داسې حال کې چې آخرت ډېر غوره او باقي پاتې کېدونکی دی. همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه د ابراهیم او موسی په صحیفو کې. د الغاشیه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 88 سوره ده
په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 26 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی هل اتاك حديث الغاشية آیاتات د هغه خوریدونکي آفت خبر رسیدلی دی وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ځینې مخونه به په هغه ورځ تریدلي وي سخت زیار ایستونکي ستړي کېدونکي به وي په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو دپاره ورکړی کېږي د اغزو وچو وښونه به پرته بل هیڅ ډول خواړه د هغو دپاره نه وي چې نه به پرې چاغېږي او نه به یې لوږه پرېسته کېږي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ځینې مخونه به په هغه ورځ کې اراز وي په خپلو کړو به خوشحاله وي په لوړ مقامه جنت کې به وي هیڅ کومه چټي او بېځایه خبره به هلته وانه وري فيها عين جارية په هغه کې به چینې بهیږي فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة په هغه کې به لوړه د ناستې ځایونه وي ډکې پیالې به ایښودل شوي وي پرپړ بالښتونه به قطار قطار ایښي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت دا خلک یې نه مني نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوي دي وإلى السماء كيف رفعت اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی وإلى الجبال كيف نصبت غرونو ته نه ګوري چې څنګه خاښ درول شوي دي وإلى الأرض كيف سطحت او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر خانو ای پیغمبره نصیحت کوه ته یوازې نصیحت کوونکی هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه یې البته که څوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بېشکه د دې خلکو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي بیا د هغو حساب همدا زموږ کار دی د فاجر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان نه اتیاومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 10 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم دی پر سهار او پر لسو شپو او پر جفت او طاق او پر شپې چې کله هغه تیریږي آیا په دې کې د کوم هوښیار لپاره داسې څه قسم شته چې ورباندې باور وکړي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد تاو نه لیدل چې ستا پروردګار څه کار وکړ د عاد له قوم سره د لوړو ستنو خاوندانو د ارم له ښار سره التي لم يخلق مثلها في البلاد د کومو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نه پیدا کړی شوی
ثمود الذين جابوا الصخر بالواد او له سمودیانو سره چې په وادي کې لوی تیږې توغلې وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.